الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هر څوک له موسیقۍ خوند اخلي او خوښوي یې. هر څوک له نڅا ګډا او چیغو خوند اخلي. نو ولې وایو چې موسیقي حرامه ده؟ ساده ده. د حکمت د پوهېدو لپاره یې باید قرآن او سنتو ته رجوع وکړو. موږ مسلمانان یو، باید سنت او قرآن ته رجوع وکړو. آیا دین مو له قرآن او سنتو نه بهر اخیستی؟ نه. که سنتو ته لاړ شئ، د مسلمانانو لپاره معتبره کتاب، هر مسلمان چې سنت مني درته به وایي چې معتبره کتاب صحیح البخاري ده. وروسته له قرآن دا د ځمکې پر سر د باور وړ دوهم کتاب ده. او صحیح البخاري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما له امت به داسې خلک راشي چې حرام به حلال ګڼي. هغوی به زنا کوي، نارینه به له ابریشمو ګټه اخلي، خمر د نشې نه به ګټه اخلي او موسیقي به حلاله بولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور شیان ښایي چې دا خلک به ورته حلال وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موسیقي حرامه ده او د موسیقۍ مشکلات ډیر سخت دي. هیڅ مسلمان دینی عالم په نړۍ کې نشته چې تاسو ته د بیانسي، مدونا، مایکل جکسن او نورو د سندرو د اورېدو اجازه درکړي. دا د اسلام له دایرې بهر دي، ځکه ډیره چټله او زشته ده. د هغوی اشعار ډیر چټل او پلید دي. هغوی مو هڅوي چې بدن مو وښوروئ او څنګه چې هغوی غواړي تاسو ګروي. الله تعالی دې موږ وبخي. تاسو مو اندامونه خوروئ او جنسي غریزه مو فعاله کیږي. نو د موسیقۍ صنعت چټل دی. هغوی چې پکې دي ورنه پوښتنه وکړئ. کله چې موسیقي اورئ، یوازې پکې د مقابل جنس پر وړاندې تحریک او د پاملرنې جذبول او شهوت او احساسات دي. دا بیخي امسې ده. داسې شیان کیږي هغوی زموږ له مغزو سره لوبې کوي. کلونه کیږي چې پر مغزو د موسیقۍ د ځواک پر اغیزې څېړنې کیږي. سلګونه علمي څېړنې ښایي چې موسیقي د انسان په احساساتو، ادراکو او رفتار باندې ژوره اغیزه کوي. په کال 1819 کې هاینریش ویلهم دوف یوه ډېره عجیبه څېړنه د موسیقۍ د غږیزو امواجو په اړه کړې. کله چې هغه د 2 ډوله ضربانو نه خبر شو، دا ضربان د موسیقۍ ځانګړې فریکونسیانې دي چې د مغزو امواج اغیزمن کوي او په پایله کې موږ له ځانه بېخود کولی شي. یوه بله څېړنه کې په کال 2012 د یو ارواح پوه لخوا چې نوم یې انیت شیرمر و ښکاره شوه چې زموږ بهرنی درک له نړۍ د موسیقي د ریتمونو په واسطه اغیزمن کیدی شي، ځکه زموږ مغزي امواج د غږیزو ضربانو سره هماهنګ کیږي. مهمه خبره په دې څېړنه کې دا ده چې شیرمر پوه شو چې کله سره خلک هماهنګ کیږي نو خپله بهرنۍ نړۍ هم په هماغه حالت کې ویني. دا یعنې د مغزو د امواجو اهتزازات د موسیقۍ په واسطه کنټرول کیدی شي او له امله یې زموږ په حالت کې په اسانۍ سره بدلون راتلی شي. کله چې مغزي امواج د موسیقۍ په واسطه کنټرول شو نو ستاسو مغزه موسیقۍ سره هملاري کیږي او په دې شکل ستاسو بدن ستاسو له کنټرول بهر کیږي او غیر ارادي حرکات پیل کوي او ستاسو مغزه په موسیقۍ کې د طرحه شوو پیامونو منلو ته تیاریږي. ضربان او نوټونه دومره اغیزمن دي چې تاسو زر شعر او سندره حفظ کوئ او دا اشعار او پیامونه ستاسو پر اخلاقو اغیزه کوي او که ضربان او امواج ځواکمن وي نو ان ستاسو د عصبي حجرو د له منځه وړلو لامل کیدی شي. موسیقي زموږ د مغزو د احساساتو سیستم لمس کوي او دا لامل کیږي چې د مغزو دا برخه د مغزو په نورو برخو باندې اغیزه وکړي. فکر وکړئ کله چې موږ مین کیږو څنګه مو مغزه له لاسه ورکوو. دا د احساساتو د ځواک له امله. داسې ویل کیږي چې د موسیقي سیستم ان خپلو رامنځته کړل شوو محدودیتونو ته پاملرنه نه کوي. یوازینی څه چې وکړه همدا و چې کورنۍ لپاره یوه مشوره د سیډیګانو پر شا خپره کړه
چې دا سندره مو هیله ده د کورنۍ سره ونه وینئ. دا جالبه ده په داسې حال کې چې د فدرال د اړیکو کمیسیون ډیر سخت محدودیتونه په خپرېدو کې لري. خو ډیر مشهوره موسیقي د همدې خپرندویه برخې لخوا خرڅیږي. موږ هیله نه لرو چې یو سیستم دې رامنځته کړل شي تر څو موږ له دې چټلو نشراتو نه محفوظه وساتي. نو باید موږ له ځانه ساتنه وکړو او باید پوه شو چې دا رسنۍ او خپرونې موږ اغیزمن او بالاخره بدلوي او موږ باید باخبره اوسو چې هغوی څه کوي او څنګه یې کوي او باید پریکړه وکړو چې آیا دا شیان جبري په ځان منلی شو. زما په اند موسیقي د اخلاقو د له منځه وړلو لپاره تر ټولو اسانه لاره ده. نننۍ موسیقي په اصل کې غږیز بد فلمونه دي. همدا موسیقي ده، مبتذله محتویات، بېحیایي او ولګرتوب چې ستاسو انسانیت له تاسو لرې کوي. لامل کیږي چې ښځو ته یوازې شهواني لید ولرئ، آن له دې هم بتره لکه حیوانات. کله چې دا خلک د ښځو اړوند خبرې کوي لکه چې د یو حیوان په اړه غږیږي او که دوامداره دې چټیاتو ته غوږ ونیسي نو لار ورکې به مو کي او پرته د الله له نافرمانۍ بل شي کې لذت نه ویني او دا د مریض زړه یوه نښه ده. هو بلې، موسیقي یوه بیله برخه ده چې له تخنیک ګټه اخلي. پاپ موسیقي او ټول مشهوره فلمونه، تلویزیون او د موسیقۍ صنعت له ځان سره پیغامونه لري او یوازې ساتیري نه ده. دا ساتیري مفته نه ده بلکې تاسو ته د یو ځانګړي فکر تګلاره درکوي او هر څوک چې اوري او ویني یې د اغیزې لاندې یې راځي. موږ فکر کوو چې دا ساتیري زیان نه لري خو دا ډیره مهمه ده چې پوه شئ دا د پروپاګند یو سیستم دی ځکه خلک تر اغیزې لاندې راولي پرته له دې چې هغوی پوه شي او دا په ټولنه کې د خلکو د کنټرول تر ټولو بده تګلاره ده ځکه پرته له دې چې خلک پوه شي کنټرول کیږي. اوس تاسو آن اشعارو ته غوږ هم نشئ نیولی ځکه ډیر چټل او چټیات دي. فخرالدین الرازی د یو آیت په تفسیر کې د شیطان په اړه وایي ته شیطان هڅه کوي چې په خپل غږ د هغوی لار ورکې کړي. هغه وایي په چټلو اشعارو چې ماشومان یې ورته غوږ نیسي او حفظ کوي یې هغوی ګمراه کوي. دا 14 قرن د مفاتیح الغیب تفسیر کې راځي. نو اوس مو حالت څنګه ده؟ دا د شیطان ګامونه دي او خلک په تدریج لار ورکې کوي. ماشومان په امریکا کې په اوسط 2.5 ساعته موسیقي ورځ کې اوري. 2.5 ساعته ورځ کې 1/3 د پاپ موسیقي چټل هڅونکي پیامونه لري. دا چټل پیامونه نوو ځوانانو ته په 1 ساعت کې 15 وارې رسول کیږي. هغوی ورځ کې 2.5 ساعته موسیقي اوري. هر ساعت کې 15 چټل پیامونه، 4 په ورځ کې او 591 ځلې پر هفته کې. د شراب او نشو په اړه دې پیامو کې ویل کیږي دا د شیطان ګامونه دي. 1,200 ځله په کال کې. په موسیقۍ کې د شرابو او مخدره موادو د هڅونې پیامونه د آمارو له اړخه پاپ 9%، راک 14%، هپ هاپ 60%، محلي سندرې 14%، رپ 70%. او دا ټول ماشومان رپ ته غوږ دي. دا بافومید ده چې دا شیطان پرستان ورته عبادت کوي. که وګورئ هغه 2 جنسه ده، د نر او ښځې ګډوله. ورسره دا نښې و نښانې چې لري دا علامت کاروي ځکه 11 د شیطان شمیره ده. 11 یعنې د یو ترڅنګ یو یعنې شرک. د هغوی د اعدادو علم کې له 11 ډیره ګټه اخیستل کیږي او هغوی د 11 ضریبو سره ډیره مینه لري. 11، 22، 33، شپږ، دا ضریبونه یې خوښیږي ځکه خپلې جادو کې د اعدادو له رازه خبر دي. کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم جادو وکړه 11 غوټې ورکړې او د همدې لپاره د مزوتین 11 آیته دي ځکه د هغوی له کوډو مو ساتي. نو خلکو دا شیان ریښتیني دي، ما له ځانه نه دي جوړ کړي، حقیقت لري. وګورئ مدونا له خپل بافومت نه تقلید کوي ځکه هغه یو له دوی ده او عادات پیژني. هغه عادت پیژندونکې ده او له دې علم کار اخلي. لیډي ګاګا لسګونه میلیونه طرفداران لري ځکه خو شیطان په ټویټر کې ډیر فالوور لري.
اوس دا سړی چې لاوي نومیږي او د شیطان عبادت ځای یې جوړ کړ، هغه شیطاني انجیل ولیکه او د دې نښې اړوند چې ټول ورنه کار اخلي توضیحات ورکوي. هغه وایي دا نښه د شیاطینو د لعنت لیږلو نښه ده. شیطان په دې شکل په انسان لعنت وایي او وینئ چې کنسرتونو کې خلک له دې نښې کار اخلي او فکر کوي ښه کار کوي. میرلین مانسون د اتون لاوي یو لاروی و. لسګونه زره خلک دغه کنسرت کې ګډون کوي. هغه په ښکاره ډول له خلکو غواړي چې خدای محکومه کړي. هغه وایي له تاسو ټولو غواړم چې نن شپه د خدای له منلو انکار وکئ او هغوی ټول دا کار کوي. نو ای خلکو دا هر څه رښتیا دي. هغه دې کار ته سخت ژمن دی او هغه د شیطان د عبادت ځای مشر دی او هغوی موسیقي نه ګټه اخلي ځکه موسیقي ستره فتنه ده. تاسو لار ورکې کوي او جذبوي مو او تاسو ورسره مینه کوئ او ورنه خوند اخلئ. اوس دا مایلي ده چې د ښکرو په څیر ویښته یې دي. سمه ده، دا څه دي؟ هغه په امریکا کې میلیونونه ماشومان مینوال لري. اوس ورنه داسې یو څه جوړ شوي او فکر وکئ دا د ژبې د راوتلو عادت یې له کومه ځایه زده کړی. کالي یو ورانکاره پیری چې د هندوانو کتاب کې مشهوره دی ځکه دا د ځوانانو د پاکۍ ورانوونکی دی. هغه د کالي پیري له خوا کنټرولیږي. هغه دا د ژبې راویستل نشي درولی. ورنه پوښتنه وشوه ولې دا کار کوي؟ ویل یې مجبوره یم چې ویې کم ځکه چې کالي کوم پیری چې دا کنټرولوي دا کارونه خوښوي. که مو پام وي هغوی د بیک ماسکینګ له تګلارې کار اخلي. نو دا حرام دی چې قرآن سرچپه تلاوت کوي. دا ښکاره ده ځکه هغوی جادو کې هر څه سرچپه وایي. الیسټرل کرولی هغو ته ښودل شوي و چې څنګه سرچپه خبرې وکړي. جان لینیون پوهېده چې څنګه سرچپه خبرې وکړي. ډېر غږونه یې شته چې سرچپه غږېدلی دی او هغوی د سرچپه سندرو ویلو نه کار اخلي. هغه تګلاره چې هر څه پکې سرچپه کوي. لیډ زیپلین د الیسټر کرولی لاروي په خپل یو البوم کې له دې تګلارې کار اخیستی. نو تاسو عجیب او غریب پیامونه اورئ. I think that we all, as artists, because we're highly sensitive people, and this machine around us, this so-called music industry, is such a demonic thing. It sacrifices people's lives and their essences. مهمه ستونزه چې هالیوډ کې وه او وی به هغه د ماشومانو نه جنسي ګټه اخیستل دي. دا د ماشومانو لپاره لویه ستونزه په صنعت کې ده. آیا کاوچ کاسټینګ پر ماشومانو هم پلی کیږي؟ البته په هغه شکل نه بلکې د ځینو محدودیتونو سره. هیڅوک په دې اړه خبرې نه کوي. دا یو لوی راز ده. په پراخ ډول داسې ده. البته هو زه کله چې 15 کلنه وم د انجیل یو غږیزه مې خپره کړې وه ځکه زه داسې کورنۍ کې رالویه شوی وم چې تل د انجیل موسیقي ته غوږ نیسي او کورنۍ مې مسافرتي خطیبان وه. نو 15 کلنۍ کې مې یوازې هغه شیان ویل چې ژوند مې ورباندې راڅرخېده او وروسته د موسیقۍ له شرکتونو سره مې پیژاند شو. قسم خورم چې موسیقي مې د یو مالي مرستې په ډول غوښتله خو بسنه یې نه کوله نو خپله روح مې په شیطان خرڅه کړه. ما مې روح په شیطان خرڅه کړه او پوهېږم چې دا ارزښتناکه معامله نه وه. دا چې موسیقي د شیطان تر ټولو ځواکمنه وسیله ده هغه ورنه ګټه اخلي چې خپل پیام ټولنې ته ورسوي او په وسیله یې زړونه فاسده کړي. او دا چې د موسیقۍ صنعت د شیطان په کنټرول کې ده نو هر هنرمند چې غواړي مشهوره شي باید له شیطان سره یو ژمنلیک امضا کړي. داسې ژمنلیک چې د شهرت او ثروت په بدل کې د روح خرڅول الزامي کوي. هغوی آن دا خپلو سندرو کې وایي. امینم سندرغاړه ده. د ډارلینګ سندره کې خبره کړې چې روح یې په شیطان خرڅه کړي. مایکل جکسن د انټینک سندره کې هم دا خبره کوي. هو زه په ایلومیناټي باور لرم. څرګنده مراحل دي تر څو هلته ورسیږئ. داسې مراحل چې نور مخته نشئ تللی مګر دا چې په ځینو شیانو پوه شئ او زه یې همدلته پای ته رسوم. زما په هدف پوه شوئ. څرګند مراحل دي تر څو ورسیږئ. دروازې شته چې باید ورنه تیر شئ او دا تاسو پورې اړه لري چې له هغو دروازو تیریږئ او که نه. او که یو ځلې له هغه دروازو تیر شوئ بیرته د راستنېدو لار نشته ده. که د وروستۍ موخه د شهرت ترلاسه کول وي باید ډېر کارونه
کارونه وکړي تر څو ورته ورسیږي. مثلا په یو ژمنلیک کې دې په وینو نوم شیطان سره ولیکې او دا یو طرفه لاره ده چې بل هیڅ لوری نه لري. همدا حقیقت دی. ما ډیر خلک لیدلي چې د شهرت او پیسو د ترلاسه کولو لپاره یې دا کارونه ترسره کړي دي، خو آخر کې هیڅ یې ارزښت نه لري. ارزښت یې نه لري. It's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I swear to Lucifer. I swear to Lucifer. په خواشینۍ سره دا د شیطان پیغمبران په میلیاردو لاروي لري. موږ د داسې ټولنې شاهدان یو چې ډیری خلک یې کمزوری هوش لري او ډیر اندک خلک لوړ هوش لري. په بل عبارت دا یو ډول د ټولنې ټکول دي. نو ټول باید په اوسط حد کې واوسي تر څو دولت سره تړلی وي، ځکه نشي کولی چې له هغوی برتري ولري. هغوی چې کمزوره هوش لري بیخي تړلی دي او په پایله کې دا اکثریتو ته چې هر څه ورکول کیږي مني یې، ځکه هغوی د زیرک فکر ځواک نه لري او ډیر کم خلک دي چې هوش یې لوړ دی او د ذهن زیرکتیا او د پوهېدو عمل یې فعاله دی او شرایط یې د رښتیا سره درک کولی شي او دا هغه څه دي چې هغوی یې غواړي. نو د دې ماما ټوټې سره یو ځای کوي دا چې ولې هغوی د تبلیغاتو لپاره په میلیونهاو ډالر لګوي د دې لپاره چې ټولنه وټکوي. نن غرب کې هر وخت موسیقي اوریدل کیږي، تل یې غوږۍ سره نښلولي دي، په موټر کې سندرې اوري، په لاره ځي غوږۍ یې اچولي دي او موسیقي اوري او خلکو سره د سندرو لوی لیستونه شته دی چې ورباندې یې ډېرې پیسې مصرف کړي دي. وینئ چې ټولو نه ځان ورک دی، د فکر کولو لپاره وخت نه لري ځکه ژوند یې له دې غږو ډک شوی. نو نن شیاطین ډیر وسایل لري چې تیر وخت یې نه درلود او له هغې پراخه ګټه اخلي. تاسو نشئ کولی د موسیقي صنعت کنټرول کړئ، خو کولی شئ ځان او ماشومان مو کنټرول کړئ. د موسیقۍ پر ځای روح او مغزه مو په قرآن تغذیه کړئ. د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د امت نه به مې داسې خلک راشي چې شراب به په بل نوم څکي او پر سر به یې د موسیقۍ آلې وي. الله متعال به ځمکې ته امر کوي چې هغوی ځان کې دننه کړي او هغوی د شادي او خوږ په څیر بیرته راوځي. منبع ابن ماجه. د موسیقۍ آله به یې په سر وي. پیغمبر څنګه په دې پوهېده؟ دا هغه څه دي چې ویل شوي، له ځانه یې نه وایم. ابن معاذ ویلي چې په سر به یې د موسیقي آله وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وخت څوک پوهېده چې دا به څه معنا لري؟ خو اوس موږ دا خلک هر ځای کې وینو، مغزه مو د هغوی له افکارو ډک دي. نور نو تاسو خپله نه یاست، تاسو ریانا، مدونا، هیفا، وهبي اورئ او یا هر بل مودروس سندرغاړی اورئ. د شیطان له شره الله تعالی ته پناه وړم. یا الله پیام مې ورسوه.